تورخم کې د پاکستاني لوري او افغان ځواکونو ترمنځ 2 ساعته نښته. د خبر پر بنسټ پاکستاني ځواکونو وروسته له هغې پر افغان لوري برید وکړ چې ځواکونو غوښتل د سکواټر پر مټ خپله یوه پخوانۍ پوسته فعاله کړي. د پیښې یو عیني شاهد پښتو نیوز ته زیاته کړه د پوستې پر کارکوونکو د پاکستاني لوري لخوا د راکټ حمله وشوه. د په خبره هلته 2 کسان پر کار بوخت وو چې له برید وروسته یې هیڅ معلومات ونه شوه چې مرګ ژوبله وراوښتي او که نه. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤل قریشي بدلون ویلي چې د دغه برید له امله مرګ ژوبله هم اوښتې چې د نوموړي په خبره د عبدالباري په نوم یو طالب سرتیری شهید شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې پکې لسګونه شمېر امبولانسونه د پیښې ساحې ته روان دي او داسې امکان لري چې پاکستاني ځواکونو پر عامو افغانانو هم ډزې کړي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم د یاد برید پخلی کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پر ټویټر لیکلي چې تورخم کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده. باید یادونه وشي چې لومړی برید پاکستاني لوري کړی او وروسته طالبانو هم ورته اقدام کړی. د یادې جګړې له امله د تورخم لاره په بشپړ ډول تړل شوې او بار وړونکو موټرو ته امر شوی چې له سیمې ووځي. تر اوسه پاکستاني لوري په رسمي ډول څه نه دي ویلي.